الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد صلاة وسلام رسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د مینې او محبت بیلګې. اصحاب کرام د اسلام یو معیاري نسل له همدې امله الله تعالی د رسول الله د ملګرتیا دپاره انتخاب کړی و. موږ به د اصحابو کرامو د مینې او محبت یو څو بیلګې وړاندې کړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ سخت ووهل سو. عتبه بن ربیعه په خېټه وروخوت، مخ یې په وینو سور سو. بنو تمیم په یوه شړۍ کې هغه کور ته ویول. مرګ ته نږدې و، مګر د ورځې په آخر کې په خبرو راغی. ویل رسول الله چېرته و څنګه ده؟ بنو تمیم وراټه، مور یې ورته اوبه او خواړه راوړل. عمرو بن عاص رضی الله عنه رسول الله مبارک ته په کتلو سترګې نه شوې رڼولې. امام بخاري د ده څخه روایت کوي چې کله مې ایمان راوړ د رسول الله مبارک څخه راته هېڅوک زیات ګران نه و او نه مې په سترګو کې د ده نه پرته څوک د جلال او عظمت څښتن معلومېده. امام ترمذي رحمه الله روایت کوي چې د رسول الله انصار او صحابه بناستو. رسول الله به راغی، هیڅ چا به د ډېر لوړ شان، شرافت او محبت نه ورته پورته کتل نشو کولی، خو ابوبکر او عمر رضی الله عنهما به په داسې حال کې ورته کتل چې متبسم به و. امام بخاري دا روایت نقلوي چې د رسول الله مبارک د اوداسه اوبه ځمکې ته نه دي لوېدلي. اصحابو کرامو ځان پورې مښلي. عروه بن مسعود ثقفي د حدیبې د سولې په مهال وایي او زیاتوي چې ما کسرا قیصر او د دنیا نور لوړ شخصیتونه لیدلي دي، مګر د رسول الله مبارک په شان او شوکت او د خپلو پیروانو په زړونو کې ځای بېساری و چې کله به رسول الله خبرې کولې ټول به چپ و. د هغه د جمال او ستر شخصیت له امله هغه ته نسو کتلی. د احد په غزا کې د مېرمنې څښتن، ورور او پلار په شهادت رسېدلي و، خو سمدلاسه د نبي اسلام په هکله پوښتنه کوله چې نبي اسلام څنګه ده، چې رسول الله روغ رمټي نو هېڅ غم نه ده. د سعد بن معاذ مور د احد په غزا کې زوی عمر بن معاذ شهید شوی و. ویلې پروا نسته نبي اسلام څنګه ده. د حضرت علي نه چا پوښتنه وکړه چې ستاسو د نبي اسلام سره څومره محبت و؟ ویل په الله تعالی سوګند چې نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته د خپلو مالونو، اولادونو، مور او پلار او د سختې تندې په حالت کې د خوبونه هم زیات محبوب و. یو صحابي ویل ای د الله رسوله ته راباندې ګران یې چې کله ته رایاد سې او ستا دیدن ونه کړم نو ساه مې وځي. د خالد لور عبده وایي چې زما پلار به کور ته راغی، تر ویدو کېدو پورې به د رسول الله په شوق کې لګاو. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي قل ان کنتم تحبون الله، پیغمبره ته ورته ووایه که تاسې الله سره مینه کوئ فاتبعوني نو تاسې زما اتباع وکوئ یحببکم الله، نو الله تعالی به له تاسې سره مینه وکوي. الله تعالی خپله مینه د پیغمبر په اتباع کې ایښې ده، الله تعالی خپله مینه د رسول الله په محبت کې ایښې ده. قاضي عیاض رحمه الله فرمایي علامة حب الله حب القرآن، الله سره د مینې علامه او نښه قرآن کریم سره مینه ده. و علامة حب الرسول حب السنه، او د رسول الله سره د مینې علامه او نښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سنتو سره مینه ده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.